په ګلپاڼې باندې کوم کس ډزې کړې وي، یعنی چا وژلې ده. د ګلپاڼې مکمل معلومات تاسو سره شریکوم. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې د ګلپاڼې د قتل نه پس د میډیا چې کومه ده هغه هم تر اوسه پورې خاموشه ده. ډېر خلک داسې فکر کوي چې په هغې باندې ډزې شوي دي خو هغه نه ده وژل شوي، یا داسې مختلف قسم خبرونه خوروي، او ځینې کسان داسې وایي چې هغه په خپل کور کې وژل شوی ده. نو کوم قاتل چې نیول شوی ده هغه خبرې به هم تاسو واورئ چې هغه په دې باره کې څه وایي. مکمل تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې سندرغاړي چې دي د دې نه وړاندې هم په پېښور کې ډېر وژل شوي دي، او موږ به دا ووایو چې پېښور د سندرغاړو دپاره یو غیر محفوظ ځای دی، ځکه چې په اسلام آباد یا دغه علاقو کې داسې کارونه نه کېږي خو په پېښور کې کېږي. اوس راځو د خپل ټاپک اړخ ته. ګلپاڼه چې کومه وه هغه څو ورځې وړاندې په خپل کور کې په هغې باندې یو کس ورغلی دی، ډزې پرې کړي دي، او د ډزو نه پس بیا ځینو کسانو ویل چې دغه کس وتښتېد، خو ځینې کسانو داسې ویل چې د دې ګلپاڼې رور دغه قاتل دغه کوم کس چې دی کلک نیولی دی او دته یې د سزا ورکولو کوشش کړی دی. پولیس یې را خبر کړي دي، پولیس سره FIR درج شوی دی، او بیا د هغې نه پس دغه قاتل چې کوم دی دا اوس پولیسو سره دی. خو ګلپاڼه په دغه دوران کې ځینې کسان وایي چې په خپل کور کې وه، خو خبرونه داسې دي چې ګلپاڼه په خپل کور کې نه وه او هغه محفوظ ده، هغه نه ده وژل شوي، په هغې باندې ډزې نه دي شوي. البته دا کم کس چې دا هم کوم داسې بدماش نه و، خو د دې د کور مخې ته به ناست و او د دې عشقو کیدای شي داسې څوک چرسي پوډري و، ځکه چې د دوی همدغه کار وي چې جینکو پسې وګرځي، لوفران غوندې خلک ډېر وي. نو ګلپاڼې پسې هغه لګېدلی و، خو ګلپاڼه په خپل کور کې نه وه، او هغه چې وراوښتی دی نو د ګلپاڼې رور نیولی دی او بیا پولیسو ته حواله کړی دی. نو د ګلپاڼې باره کې نور اپډیټ به هم تاسو سره شریکوو چې د هغې باره کې موږ ته مخې ته راشي. کیدای شي داسې څوک چرسي پوډري و، ځکه چې د دوی همدغه کار وي چې جینکو پسې وګرځي، لوفران غوندې خلک ډېر وي. نو ګلپاڼې پسې هغه لګېدلی و، خو ګلپاڼه په خپل کور کې نه وه، او هغه چې وراوښتی دی نو د ګلپاڼې رور نیولی دی او بیا پولیسو ته حواله کړی دی.